اوس تاسو کولی شئ چې د جیز سیم چې کوم دی د هغې ټول معلومات راوباسئ ډېرې اسانې طریقې سره. ګورئ مونږ چې کله هم چا سره خبرې وکړو مونږ په کور کې بل چاته خپل سیم ورکړی یا همدغه شانتې کې مونږ کور کې ماشومانو ته خپلو بچو ته چاته سیم ورکړی نو مونږ هغې پسې دغه غواړو چې مونږ یې چیک کړو چې د چا سره باتچیت کړی دی یعنې دې چا سره خبرې کړي دي مونږ څنګه معلومولی شو چې دې چا سره لکه څومره موبایلونه کړي دي چا سره څومره میسیجونه کړي دي دغه ټول معلومات تاسو کولی شئ چې ډېرې اسانې طریقې سره یې معلوم کړئ. خو که چېرې غواړئ چې دغه طریقه زده کړو له خپلو دوستانو سره به لازم شیر کوئ. نورو ښایسته معلومات لپاره زموږ فیسبوک پاڼه حتما فالو کړئ. ورځو هم دغه طریقې ته او دغه طریقې زده کوو چې موږ د جیز ټوله ډیټا چې کوم دی ډېرې اسانې طریقې سره راوباسلی شو. دوستانو د دې لپاره به تاسو راشئ ګوګل ته. په ګوګل کې به تاسو ته هماغه به د سکرین باندې غټ کړی هم وي چې په دې کې به تاسو ولیکئ apkhome.com. کله چې دوستانو تاسو دغه apkhome.com ولیکلو دلته کې به بالکل تاسو ته همدغه شانتې کې په ټاپ راشي. اوس به په دې کې تاسو دغه یو جاز ورډ چې کوم دی دا به تاسو د دې څخه ډاونلوډ کړئ. دلته کې تاسو ته د ډاونلوډ بټن ښکاري هم زه تاسو ته صحیح وښایم. د دې څخه به دوستانو تاسو دغه جاز ورډ چې کوم دی ډاونلوډ کوئ. لکه څنګه چې ما په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړو د انسټال کولو طریقې ډېرو خلکو ته نه ورځي هغه هم زه تاسو ته درښایم. دلته تاسو لیدلی شئ چې دا کله پوره شي نو تاسو د دې څخه چې کوم دی دغه ډاونلوډ کولی شئ. ګورئ دوستانو د دې څخه چې کله تاسو دغه ډاونلوډ کړو بیا به د دې نه موږ راشو بیک. کله چې دوستانو تاسو د دې نه بیک راغلی دلته کې به تاسو سره همدغه جاز ورډ چې کوم دی دا به در سره نو دا به تاسو آن کړئ. موږ څه کوو موږ د ټول سیم ډیټا چې کوم دی د جیز والا هغه راوباسو. نو تاسو کولی شئ که چېرې ستاسو ټیلینار یوزر وي یا زونګ یوزر ما ته کمنټ وکړئ چې هغه هم زه تاسو ته ویډیو جوړه کړم. د دې لپاره ګورئ تاسو به څه وکړئ دلته کې به تاسو په دې لوګین آپشن باندې به کلیک وکړئ. نو اوس دلته موږ څه نه څه انتظار کوو بالکل اټومیټیک چې کوم دی زمونږ دغه جاز ورډ چې کوم دی دا کنیکټ شو. اوس دلته کې موږ د دې ډیټا به څنګه راوباسو دلته کې به تاسو ته ښکاري هم زه تاسو ته صحیح طریقې سره بالکل ریل طریقه درته ښیمه. دلته کې به تاسو څه وکئ ستاسو دغه هسټوري چې کوم دا ویو هسټوري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو په دې اوکې آپشن باندې کلیک وکړئ او دلته نه به تاسو ته همدغې نمبر ته یو کوډ راځي همدغه کوډ به دوستانو تاسو بیا ورکړئ بیا به دلته نه الاو کړئ. اوس چې کوم دی مونږ ته دغه ځای کې به د دې دغه ټول هر څه به ښایي یعنې د دې څومره کلونه کړي دي دلته کې که مونږ کال ته راشو د څومره کلونه کړي دي عمده دلته څومره میسیجونه چا سره کړي دي دغه ټوله ډیټا چې کوم دی تاسو ته به دا راوباسي څومره یې ډیټا یوز کړې ده دغه ټوله به تاسو ته دلته کې راشي. خو که ویډیو مو خوښه شوي وي له خپلو دوستانو سره لازم شیر کړئ او دغه جاز ورډ چې کوم دی دا د دې څخه ډاونلوډ کړئ. که بل ځای څخه تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو ته کیدای شي دغه شانتې کې ډایرکټ لوګین تاسو ته ډایرکټ لوګین چې کوم دی هغه داسې تاسو ته میلاو نشي. نو ملګرو سره لازم شیر کړئ. نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه حتما فالو کړئ. انشاءالله ملویږو په بله ویډیو کې د ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی والا په امان.